پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې کومه زنانه په خپله ژبه خپل خاوند ته تکلیف ورسوي د دغه زنانې نه لمنځونه قبلیږي نه نور اعمال قبلیږي خوا که هره ورځ روژه ونیسي او ټوله شپه عبادت او تهجد کوي غلامان ازادوي د خپل مال څه د الله په لار کې خرڅ کوي د هغه باوجود د دې د ژبې د بدوالي د وجې څه چې دا و خاوند ته رنج او تکلیف ورسوي دا به نه قبلیږي او دا به هغه اوله ښځه وي چې په دوژخ کې به د دغه ژبې د وجې څه داخلیږي. او پیغمبر علیه صلات وسلام پر یو بله موقع دا وفرمیل چې کومې زنانې په دنیا کې و خپلو خاوندانو ته تکلیف ورسوي نو د جنت حورې و دې زنانه ته وایي چې پر تا دې د الله لعنت وي ته خپل او خاوند ته تکلیف مه ورکوه دا خاوند ته د دې خاوند وړ نه دا به ډېر ژر ستا سره بیل سي او موږ ته به راځي. څومره غټه خبره ده عزتمن. یعنی د خاوند رضا د ښځې جنت دی د خاوند رضا د الله رضا ده چې خاوند راضي وي الله به راضي وي ځکه پر یو زنانه د ټولو څه زیات حقدار خاوند اوس پر نارینه باندې خو د ټولو څه زیات حقداره مور پلار لیکن پر یو زنانه د ټولو څه زیات حقداره خاوند دی که د پلار او د خاوند مقابله سره راله دا به د خاوند خبره نو پکار ده چې دا زنانې د خپلې ژبې په کنټرول کې وساتي. هسې وایي خاوندان زموږ قدر نه کوي زموږ عزت نه کوي تا د خاوند قدر او عزت کړی وي حالانکې په حدیث شریف کې راځي که چیرې سجده جایز وي نو خاوند ته به کېدل یعنی دا د خاوند عزت او تکریم او تعظیم په خاطر لیکن دا زموږ معاشره کې چې کومې زنانې دي د دې به هر وخت ژبه د خاوند په غیبت باندې کړې پکار دا ده چې دا د نورو و مخ ته د خپل خاوند لوړ کړي د مور او پلارو مخ ته لوړ کړي د نورو ښځو و مخ ته لوړ کړي دا وایي چې زما خاوند ډېر عزتمن سړی زما ډېر قدر کوي زما ډېر عزت کوي د خاوند عزت وکړه تعظیم یې وکړه د ده و مخ ته په لوړ اواز باندې باید خبرې ونه کړي. زموږ کتابونه لیکي وایي که چیرې زنانه وغواړي د خپل خاوند به پر سر باندې ګرځوي په یوه خبره د خاوند په زړه کې ځان اچولی شي لیکن د معاشرې د زنانو هره خبره داسې وي چې هغه د خاوند پر سر باندې لکه د یو چټک ګزار بلوزیزۍ مېلمانو یو سړي ویله د شپې به داسې خبره درته وکړي داسې چخنه او داسې ورسته خبره به درته وکړي د ماپښین د 1 بجې به دې طبیعت په خراب دی لږ که ته غواړې ژوند مې وساوي ژوند مې خوشحاله وي د خپلې ژبې دی لږ د ځانه سره خوندي کړي بیا خاصه توګه چې خاوند دې رالی د سفره څه د بازاره څه دومره صبر خو وکړه چې دی ځان ستړیا وباسي ځان وسا کړي بیا خبرې ورته وکړه لیکن هغه ستړی راغلی نه وي او د دې بیا د دې خوا خبرې ورته شروع وي نو دغه زنانې هغه زنانې دي چې دا به دوژخ ته ور داخل کېږي او د جنت حورې هر وخت پر دې نارې وایي چې تی د دا خاوند وړ نه یاست ډېر ژر به دی سي سره جلا سي او موږ له به راسي الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي.